السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورستاسو ملګری احسان الله ملګرو راځي دغه د ډاکټر پوزي ویډیو را سره وګورئ. ویډیو نو بس سره خبرې کوم. Guys, hi guys. څنګه چې ما تاسو ته پروميس کړی و چې دا د وکټوريا سیکرټ بکینی میډ ان سریلانکا کې به تاسو ته زه هغه کوم سویمینګ کوم. نو دا درته مخکاره که خبره دا ده که د سریلانکا خراب اقتصاد کېدای شي په دې راجوړ سي چې امریکا څنګه چې چین او هند باندې او بنگلاديش باندې خپل مصنوعات جوړي، نو په سریلانکا هم جوړول شروع کړل. نو تاسو هم دا شیان زده کړئ چې تاسو کوم ملګرو تاسو د ډاکټر پوزي دغه ویډیو وکتل چې یو په طالب کې چې دغه لامبي او د ځان دغه بربندې ویډیوګانې کوي. ملګرو نن سبا چې کوم زموږ ینګ ځوانان چې دي هغه دې په غلطه باندې سر کړي چې یاره دا په ټیک ټاک باندې راځي، دا په فیسبوک باندې کوم ویډیوګانې اپلوډ کوي، نو هغه د نه کتو وي. موږ بار دغه اصلاح ویډیو کوو چې یاره ډاکټر پوزي ته زموږ دغه ویډیو ورسي، تاسو زموږ د یوټیوب ته چینل سبسکرایب کړئ، زموږ فیسبوک پیج هم لایک کړئ چې یاره دغه ویډیو چې دی دغې ته ورسي او دا چې دا کوم حرکتونه کوي چې یاره دغه پرېږدي. نو ملګرو انسان چې ډېر زیات خفه شي چې یاره تاسو وګورئ چې دی او بله پیره په افغانستان پسې داسې خبرې وکړي، د هغې بیرغ یې چې دی نو ډانسونه یې پکې کول او چې نن سبا چې دی نو هغه چې دی نو هغه اوس دغه شانتې لامبي او ټول چې دی نو اډرس هغې ویستی، نو بالکل د شرم خبره ده. نو ملګرو راځئ دغه ویډیو را سره وګورئ. د ویډیو نه بعد سره خبرې کوو موږ سره اوسئ. Guys, hi guys. څنګه چې ما تاسو ته پروميس کړی و چې دا د وکټوريا سیکرټ بکینی میډ ان سریلانکا کې به تاسو ته زه هغه کوم سویمینګ کوم. نو دا درته مخکاره که خبره دا ده که د سریلانکا خراب اقتصاد کېدای شي په دې راجوړ سي چې امریکا څنګه چې چین او هند باندې او بنگلاديش باندې خپل مصنوعات جوړوي، نو په سریلانکا هم جوړول شروع کړل. نو تاسو هم دا شیان زده کړئ چې تاسو کوم